ټي ټي پی لخوا د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان او پر پاکستاني کمانډویانو خونړۍ حمله. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تحریک طالبان پاکستان د کونړ زلزله ځپلو سره همدردي شریکه کړې او ویلي دي چې د دوی د مشر په لارښوونې د کونړ زلزله ځپلو ته 12 لکه پاکستاني کلدارې ځانګړې کړي چې دردېدلو کورنیو ته به وسپارل شي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي بیا د ټي ټي پی د یاد اقدام ستاینه کړې او وايي مقدار مهم نه دی، همدا مهمه ده چې خپل اخلاص یې کړی. بلخوا ټي ټي پی 3 پاکستاني کمانډویان ژوندي نیولي. د خیبر پښتونخوا د هندوکش غږ سرچینې وایي څو شېبې وړاندې پاکستاني طالبانو د سوات ولسوالۍ په غریزه سیمه کې د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو د چاپي هڅه شنډه کړې او 3 تنه ترې ژوندي نیولي دي. سرچینه زیاتوي چې د پاکستان ځانګړي اس اس جي کمانډوي ځواکونه د مهال سیمې د تېښتې په هڅه کې دي خو د پاکستاني طالبانو تر جدي تعقیب لاندې دي. د سرچینې په خبره په دې جګړه کې تر دې مهاله 4 پاکستاني کمانډویان وژل شوي، 3 تنه ټپیان او چاپه په بشپړه توګه ناشکمه شوې ده. پاکستاني طالبانو همدارس له یادو وژل شوو کمانډوي پوځیانو 2 میله کلاشینکوفونه نیولي او دا مهال د وژل شوو پوځیانو جسدونه هم ورسره دي. یا تحریک ویلي چې د پاکستان هیڅ پیاده ځواک دوی سره د مقابلې توان نه لري. دوی یو ځل بیا ګواښ کړی چې د اسلامي نظام تر راتګ پورې به د دوی مقدس جهاد دوام ولري. یادوي چې د وروستیو کې پر پاکستاني پوځیانو د ټي ټي پی بریدونه تر پخوا لا ډېر شوي دي او د پښتونخوا په ګډون د پاکستان نور ایالتونو ته هم غځېدلي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.